د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی د هغه دا چې زما عمر 22 کاله دی او علم شوق مې ډېر زیات دی او پلار راته دا وایي چې ستانه عمر تللی دی علم ته نشي طلب کولی او خپله مزدوري کوه آیا مزدوري او علم طلب کول دا دواړه یو ځای کېږي او که نه کېږي او د پلار خبره به منلی کېږي او که نه به منلی کېږي او دغې کې دریم دا چې په دې عمر کې علم کېږي او که نه جواب بالله التوفیق دا خو داسې سوال دی چې په دې کې نه ډېرې خبرې راځي سبحان الله د بېدینه مور پلار بچي ته وایي تا باندې وخت تللی او داسې ورته نه وایي چې د مزدورۍ وخت نه تللی که دې د 50 کالو شي او د 80 کالو شي نو هم دا پلار ورته په ټلیفون نصیحت کوي مزدوري ښه مضبوطه کوه لکه 80 کالو سړي نه خو مزدوري وخت تللی نه مزدوري خو د قبره پورې وي نو دغه شان دا دین د قبر پورې دی د دین دپاره خاص وخت نشته علم طلب کول د یو عظیم عبادت او په دې کې دنیا دلایل دي په دې خبره مې قرآن حدیث چې هغه الحمدلله ځای په ځای ما بیان کړي او ما یو بیان په دې باندې کړی د علم او د علماو فضیلت هغه واورئ خو صرف یو دغه کافي دی زموږ دپاره چې کوم حدیث امام ترمذي امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من سلک طریقا یبتغي فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه څوک چې یو لار ونیسي دې لپاره چې علم پې طلب کوي الله دې سړي ته جنت لار اسانوي وإن الملائکة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم او ملائک چې خپل وزري غوړي د طالب علم ته د دې لپاره چې د دنه راځي د کار د لاس وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء او د عالم لپاره ټول مخلوقات بخاني غوړي په اسمانونو کې دي که په ځمکه کې تر دې چې میان په اوبو کې او میږي په سوړو کې د عالم لپاره دعاګانې غواړي وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب او د عالم فضیلت په عابد باندې په عام سړي باندې نه په عابد باندې د عالم فضیلت دي سیده لکه څنګه چې د سپوږمۍ په ستورو باندې دی ان العلماء ورثة الانبياء رسول الله علماء وارثان دي د پیغمبرانو وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پریدي روپے او ریال او ډالر نه پرېښود انما ورثوا العلم په میراث کې علم پرېښود فمن اخذ به اخذ بحظ وافر نو دا میراث چې چاته ملاویږي په ډېر غټ قسمت ورته ملاویږي دغه یو حدیث کافي دی نو دې کې څه شک نشته چې علم طلب کول یو غټ عبادت دی او بیا دې کې څه شک نشته چې د علم طلب کولو ښه وخت چې دغه د وړوکی عمر او کم عمر دی ځکه چې داسې ویلی کېږي العلم فی الصغر كالنقش على الحجر په وړوکوالي کې علم کول دي شي لکه په کاڼي کې چې سړی لیکلي وکړي په کاڼي کې چې نقشه وباسي او ویې ته راشي او ویې لیکي بیا به کله بیا نه ختمېږي والعلم في الكبر او په عمر چې زیات شي وایي کې علم کول كالنقش على البحر لکه په دریاب باندې چې لیکل کې هغه ټینګېږي نه ضرور رانیږي خو د هغې دا مطلب نه دی چې د یو سړي نه عمر وړوکوالي کې علم طلب نه کوو بس دی بیا علم نه طلب کوي نه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت به د مرګه پورې کوي او ملک صاحب مخکې ته اوس د حدیث چې ووي نو ما وی ما دا علم هم یو غټ عبادت دی نو د عبادت لپاره خاص وخت نشته دا خو دا ورور د 22 کالو عمر څه عمر دی څه عمر دی 22 کاله چې د پلار تا ته وایي چې به تا باندې وخت تللی 10 کاله بعد 40 کاله بعد علماو چې د علمونه شروع کړي باید باندې تاسو ته مثالونه به ذکر کوم خو د هغې نه مخکې هدایت ساتئ د رسول اسلام سره چې کوم صحابه کرامو ایمان راوړی دی غالبا په هغو کې د هغو عمرونه ډېر هغه خو دا نه وي چې زموږ نه وخت تللی وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله په رسول اسلام باندې ایمان راوړو تقریبا د هغه عمر 40 کاله او اعلم الامه د پیغمبر نه بعد په دې امت کې پوه انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه او 40 کاله بعد هغه علم شروع کړی بیا راشي په عمر بن خطاب رضی الله عنه تقریبا 10 کالو په عمر کې مسلمان شوی بیا راشي پر نور صحابه کرامو پسې ابو هريره رضی الله عنه وګوره چې هغه عمر قبلونو سکم 10 کاله تقریبا د خواوشا کې وو او وګوره دغه د علم ته
دا حدیثونه چې کوم هغه یاد کړي کوم را نقل کړي او دا پلار الله یو ته هدایت کې 22 کالو ماشوم ته وی تا باندې وخت لري څه شي وخت لري خو دا باز مور پلار د دین سره شوق نه خوس دا بچی ته پیسې هم ګټي او خپل دینداریم کې خپل دین مزده کې په د دانه تیریږي چې دی ولې دین زده کوي یعنی صرف خپل مزدوري کو د دین په لګي تعالی ستا پیسې درلېږي ته بدل وګینه نه مړ کېږي ته ته ستا پیسې ملاويږي خو پرې دغه دین زده کوي چې زده کی کنه ګور دي علماء ته یو په دې امامانو کې غټ امام د دین په مشرانو کې غټ مشر اسبغ رحم الله المالکی دغشن القفال الشاشي امام ابن حزم د ټول هغه علما دي چې د ورسته علم شروع کړي مشهور عالم او مشهور امام الامام الجليل ابو بكر القفال رحمه الله داغه قفال په دی ویل کې چې د بټالي جوړولې نو باغې باندې مشهور شي وې د په اول کې د ټالي جوړولې او ډیر سخت ذهینو دسی ناشنا ټالي به جوړولې چې د خلک بہت حیران نو یو ورځ مې د خپل ځان سره سوچ وکړ زما عمر 13 کاله وي ټکې نه دی ویل هټ ټکې او 13 کاله عمر مې چې دومره ذهین مو د ذهن زما ټول په دې کار کې لګي د علم ولې نه زده کوم 13 کاله بعد هغه به د علماء سره ملاو شو دغه سره کېناستو دغه کتابونه ویو هغه انسان چې الله سبحانه وتعالی د ستوره جوړ کو 13 کاله بعد علم شروع کړي امام ابن عقیل رحمه الله وی واني لاجد من لذة الطلب وانا ابن 80 وی د اتیا کله چې اتیا کال عمر دا خبره وکړه وی د اتیا کالو په دې عمر کې چې د علم طلب کولو څومره خون ماته ملاویږي نه دا په هغه وخت کې نو کله چې رسول الله کالو عمر څومره چې په دین کې نه نوځي دومره بدل خوان درکې دغه شان مشهور انسان په امت کې امام فضیل ابن عیاض رحمه الله دا غل بصیر علام النبلاء کې امام ذهبی دا واقعه راوړی دا چې دا ډاکیه چولې شوکی به کولی کورونو ته بننه وته د شپې نیو پیر کور ته ورننه وته چې څنګه ورننه وته الته سو کولاړو مونږی کو تهجدی کول او دا آیت وی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت نه دی راغلی چې د دې مؤمنانو د زړونو نرم شي د قرآن په جړا شو کېناستو وی یا رب قد آن یا الله هغه وخت راغلی توبه ویسته اللهم اني قد تبت اليك يا الله ته توبه وسته او زما توبه داده چې زبر د مرګ پورې د کعبه په خوا کې ناسم او به د مرګ پورې په ځان باندې د الله سبحانه وتعالى د کور لازم کو علم کو الله د اسمان یو ستوره جوړ کو ډاکو او غ علم کو الله کم زی ته ورسو توبه وسه الله د هدایت کو او ډیر دویشت کال لکه ته باندې وخت له دغه شان په علماء کې مشهور عالم حافظ عیسی بن موسی ابو احمد البخاري الازرق امام ذهبي په تاریخ الاسلام کې هو امام عصره تخپل زماني امام ده او د عمر ډیر زیات دغه نه بعد علم شروع کړي ترشان امام ابن حزم العز بن عبد السلام او کزره تفصیل کې ورشه خبره برانډي رغد شي خو یو څو علما مشهور د امت او غوی د علم ورسته شروع کړي دې کې څه شک نشتی چې په وړوکوالي کې خبره یادېږي ښه او چې عمر ډیر شي به سړی په خبر باندې پويږي ښه نو چې کم سړی په وړوکوالي کې مسلې یاد کی او چې لوی شي بیا به پوه شي دغه به تاسو مکوه هلته خبر وته یاد را اوس به پوه شو خدای دا مطلب نه دی چې یو وخت نه لاړ یو بس لاړ عبادت ته کنه نه عبادت پر خاص وخت نشته دی ضرورت زموږ د نصیحت ته چې خپل د علم طلب کول جاری ساته علماء مجلسونه په ځان باندې لازم کا خپل علم طلب کوا او حقيقي ځوانانو دغه دي چې دین زده کی د دې امت خدمت وکي د مسلمانانو خدمت وکي او دغه ځوانان خو د پتیلې نه جسر وچته لاندې دي پراته د کم چې مزدوریان کې خزي او بچي ساتي دا ډیر شي دوی سکی ځوان خو ځوان دي چې اسلام خدمت وکي د مسلمانانو خدمت وکي که ځواني صرف دای چې بچي پیدا کا واده وکا دا خو بیا لګ د شمار خلک به په امت کې جاب ځوانان نه نو ټول ځوانان دي الله سبحانه وتعالى چې تویل دي رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه لو يسړي دي تجارتونه کوي الله وي
خو د تجارت د منځ نه نه دي منع کړي، د عبادت نه د علم نه نه دي منع کړي. الله وی تجارت کوي، مطلب دا شو د ضرور سوال هغې پورې مې دا ایت وي چې تجارت او عبادت جمع کېږي. د دې بعضو عوامو دا خبره ده و یا به دا کوي یا به دا کوي، مطلب د دوی څه دی؟ پرې خپل خبر هم نه دي پوه. یا به آخرت کوي یا به دنیا کوي. نو دنیا کوه آخرت پرې د ظالمو د مسلمانانو خبرې کوي، دی به د خپل خبر هم نه دی پوه. دواړه کېږي، دنیا به هم کوي آخرت به هم کوي. آخرت به ستا چې د اصل هدفي، دنیا به دې ضرورتي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د الله نه یېرېږي الله ورته یو لار وباسي. کوم سړی چې علم طلب کوي او د هغې سره سره مزدوریان هم کوي، الله ورته لار وباسي، الله ورته طریقه اسانوي، الله ورته په دې لږ رزق کې برکت اچوي، الله ورته په دې وخت کې برکت اچوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، الله څوک چې نیک عمل کوي، که د سړی دی او که ښځه ده، وهو مؤمن او دی مؤمني، فلنحینه حیاة طیبه، الله موږ له ښایسته ژوند ورکوو. نو کوم سړی چې علم طلب کوي، کوم هلک چې علم طلب کوي د هغې سره سره مزدوریان هم کوي، الله سبحانه وتعالی دله یو ښایسته ژوند ورکوي، په دې ژوند کې ورته برکت هم اچوي. زموږ ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې علم طلب کولو کوشش وکړي، د خپلو علماو نه فایده واخلي، خصوصا کوم چې حق پرست علما دي. او دا زموږ د ټولو طریقه ده، اوس ناشنا طریقه ده چې کله عالم زموږ سره یي او موجود یي، نو موږ سره د دې علماو قدر نه، کله چې به دې خاورو کې کیداري وویروي سم تکړه عالم او داسې و او دغه و، نو پکار دا دی چې کوم وخت کې هغوی ژوندي موږ د هغوی د علم نه فایده واخلو. او دا خبره کمزوري ده چې د علم دپاره خاص وخت. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کولو. والله اعلم.